د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه شریفه د سیرت په بیان کې مو د مدینه شریفه د هجرت واقعا ذکر کړی و او تیر جمعه ویلو چې نبی علیہ السلام مدینه منوره ته ورسېد او بیا مدینه شریفه کې د حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ په کور کې د میلمه په حیثیت باندې دېره شو. نبی علیہ السلام رسېدو سره د مدینه منورې خلک ډېر خوشحاله شو او په مدینه شریفه کې د مدینه چې کوم خلک وو نو په هغې کې اسلام په ډېره تیزۍ خورېدل شروع شو. دا خلک د مدینې چې خپل کم خلک وو ما تاسو ته ویلو چې دا د یمن نه راغلي یمن کې الله یو ډیم و د اوبو هغه اوښله و هغه خلکو یو لوی سیلاب راغی او د هغې سیلاب په وجه هغې متاثرین شو او هغې راغلل او د مدینې منورې په دې علاقه کې اوسېدل او ګیر چاپېره د مدینې شریفې نه د یهودیان اوسېدل. اکثریت د مدینې نه ګیر چاپېره چې څومره قبایل وو دا یهودیان د هغوی مختلف قومونه یو قوم بنو نذیر و یو قوم بنو قریظه و یو قوم بنو قینقاع دا مختلف ډلې د یهودیانو. د دې یهودیانو چې به کله د مدینې د خلکو سره جګړې رالې نو د یهودیانو به وی د آخر زمانې پیغمبر به راځي که خیر او مونږ به د هغه ملګري یو او هغه له به خدای غلبه ورکوي او تاسو به ختمو. د مدینې د انصارو ته به وی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قرآن شریف کې الله فرمایي چې د نبی علیہ السلام د راتلو نه مخکې به دا خبرې کولې او د نبی آخر الزمان صفتونه به خلکو ته بیانول چې د هغه به داسې صفت وي دا صفت به او هغه له به غلبه او موږ به ملګري. خبره لوړې شوه دغه یهودیان دا د پیغمبر علیه السلام نه وروسته پاتې شو د مدینې خلکو سره خدای ملګري کړل. نو چې څنګه نبی علیه السلام راورسېد نو یهودیانو یو میټینګ وکړ. د دوی لوی دارالعلوم موږ چې ورته دارالعلوم وایو یا موږ ورته مدرسه وایو دوی به ورته بیت المدراس وایي. دوی په هغې کې یو میټینګ وکړ ځکه پیغمبر علیه السلام یې ولیده د هغه د صفتونو نه خبر شو او په دې بیت المدراس کې د دوی لوی لوی د یهودیانو عالمان او مشران ناست وو. په دې خبره یې میټینګ و چېرې د پیغمبر علیه السلام متعلق چې دی واقعي هغه نبي آخر الزمان دی او که نه دی. چې کوم لوی عالمان هغې وی داسې کار دی چې دا هم هغه د آخر زمانې پیغمبر دی. مونږ سره چې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفتونه لیکلي دي نه ټول په ده کې شته. راځئ چې غونډې ملګري شو او په ده باندې ایمان کړو. لیکن کم چې د قوم مشران د مولیانو او د راهبانو د هغوی د هغه مذهبي مشرانو خدا ریوه چې ټول به مسلمانان شو ملګري به شو خو چې کمې د قوم مشرانو هغې وی چې دا خو زمونږ نه مشري ځي مونږ خو د هر یو قوم خپل خپل مشران یو او که مونږ د دې پیغمبر تابع شو نو زمونږ لړه مشري ختمه شوه. مشري خو بیا خوا منتقل شوه هغې انتشار وکړه. وی نه ګورې پام کوئ د دې میټینګ دا خبرې چې د دې دروازې نه بار د نه ونځي بیا به خلک خبر شي
چې دا واقعي نبي آخر الزمان دی ګوره ټول به مسلمانان شي یاسر ابن اخطب دا د حویی ابن اخطب رورو حویی ابن اخطب دا د یهودیانو د یو قبیلې لوی مشر و هغه یاسر ابن اخطب چې څنګه راغی او د پیغمبر علیه السلام سره خبرې اترې وکړې او د نبی علیه السلام شکل مبارک یې ولید نو پوه شو پیغمبر علیه السلام ورته وایي وایه یاسره ستا په کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفتونه دي رښتیا ووایه په ما کې شته او که نه شته وی او شته وی بیا ولې زما ملګري کېږې نه ایمان ولې نه راوړې وی لږ ما ته صبر وکړه د خپل قوم سره مشوره کړو دی لاړ خپل قوم یې راغونډ کړو او دا مشر رور چې و حویی ابن اخطب دا د قوم مشر و هغه وی پام کوه ګورې یاسره که ته د ملګري شوې قوم ټول د ده ملګري کېږي زموږ حیثیت ختم شو پام کوه ګوره هیبه نه یو بل یهودي راغی نبی علیہ السلام سره کېناسته او دا هغه وخت و چې پیغمبر علیہ السلام د سوره یوسف تلاوت کوه نو ده ته دا تلاوت د سوره یوسف واورېده نو چې تلاوت نبی علیہ السلام ختم کړو دا یهودي ته تپوس وکړه وی تا چې د یوسف دا خبره وکړه وی دا یوسف څوک هغه ته پته وه وی دا زما یو ورور تېر شوی دی او پیغمبر وی تا ته دا خبر چا درکړه د یوسف وی دا ما ته زما الله دا خبر راکړه وی ښه وی یو څو تپوسونه یې د نبي علیہ السلام نه وکړو خدای مسلمان کړ چې واپس لاړ خپل قوم یې ټول راغونډ کړه قوم ته یې وی راشه د کومې آخر زمانې د پیغمبر چې موږ په تمه و چې نبي آخر الزمان به راځي راغلی دی او ما پکې خپل صفتونه چې څومره د کتابونو امې پکې موندلې دي راځئ چې لاړ شو د ده ملګري شو قوم یې ټول ناوستی د ده چې کوم قوم په یهودیانو کې او پیغمبر علیه السلام ته درخواست وکړو وی تا چې وختي کوم د یوسف واقعه ذکر کول هغه یو ځل بیا مونږ ته بیان کا نو نبی علیہ السلام مو ته سورت یوسف تلاوت بیا وکړو د هغه قوم خدای پاک ټول مسلمانان کړل عبدالله ابن سلام د ده نه مخکې نوم حسین و حسین په صاد سره دیم یهودي و دا عبدالله نوم له نبی علیہ السلام بدل کړ دی وی زه په یو کجوره کې وم بره مې کجوره کې کار کا او بره ختلی وم سر ته او دې کې ما واورېدل چې د آخر زمانې پیغمبر راغی او مدینې شریفې ته هجرت وکړي وی دا خبره مې واورېده وی زما یو ترور و د هغې نوم خالده او خالده بنت حارث وی چې ما دا واورېدل چې نبي آخر الزمان مدینې ته هجرت وکړو وی زه دومره خوشحاله شوم چې قریب وم چې د خوشحالۍ نه د کجورې د هغه بوټي نه لاندې راپرېوتې وی او وی ډېر زیات خوشحاله شوم او بار بار به مې د نبي آخر الزمان ذکر کاو وی زما ترور و خالدې نوم و د حارث لور وی ما ته اواز راکړ چې حسینه نوم خو یې مخکې حسین و حسینه ته خو دومره خوشحاله لکه چې موسی علیه السلام دې لیدلي ځکه د پیغمبر موسی علیه السلام د موسی علیه السلام د لیدو نه هم زیات خوشحاله وی ما وی که دا هلک همغی چې کوم د آخر زمانې پیغمبر دی نو ترورې رښتیا دی وی قسم دی چې د موسی علیه السلام په ملاقات به دومره خوشحاله نوم لکه د ده په ملاقات چې څومره خوشحاله وی چې رالم نبی علیہ السلام سره مخامخ کېناستم وی لومبي چې مې د دې مخ ته وکتل نو ما ده ووی چې ان وجهک لیس بوجه کذاب ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی خو ما ورته وی چې صاحب یو درخواست ته کوم بس فورا مې کلمه وویلې مسلمان شو او حضور پاک نه چې مې لومبۍ کومې خبرې واورېدې نه مې ته دا واورېد چې یا ایها الناس ای خلکو اتم الطعام خلقو له ډوډۍ ورکې افشو السلام او سلام خور کې السلام علیکم یو بل ته ډېر زیات وایه او صلو باللیل والناس نیام او د شپې منځونه وکې چې خلک ودي
تاسو پاسه خدای رضا کې او د الله د رضا دپاره مونځ وکړئ. وایي دا مې ته لومبۍ خبرې واورېدې. وایي مسلمان شوم. وایي مې چې صاحب دا یهودیان زمونږ دا قوم چې دی دا ډېر بهتان والا خلک دی، په خلکو بهتانونه لګوي. نو زه د اسلام لږ پټ ساتم، ته دوی راغونډ کړه، زما متعلق د تپوسونه وکړه، نو بیا به زما د اسلام آواز وکړي. نو نبی علیہ السلام یهودیان راوغوښتل. وی زه یو طرف ته پټ کېناستم. وی حضور پاک دا یهودیانو نه تپوس وکړو چې تاسو کې ابن سلام څوک شته؟ وی هغې وی چې یو شته. وی دا څنګه سړی دی؟ هغې وی خیرنا وابن خیرنا، دا په مونږ کې غوره انسان دی او نسبن غوره دی، پلار نیکې دی، هم ډېر ښه خلک دی او ډېر هوښیار دی او سیدنا وابن سیدنا، دیم زمونږ سردار دی او د پلار هم زمونږ مشر او سردار دی. وی زمې صفت وکړو په ما قوم. وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل وی ښه که د ابن سلام ایمان راوړو دی مسلمان شو، تاسو به مسلمانان شئ؟ وی هغې وی چې اعاذه الله من، خدای دې د اسلام نه وساتي، بچه ته مسلمان شي. وی دا راته ووایه که هغه مسلمان شو تاسو مسلمانان شئ؟ وی دی بیا وی چې نه هغه نه مسلمانېږي، هغه دې د مسلمانۍ نه خدای ساتي، خو زمونږ کلک یهودي دی. وی دې کې زه راووتم. وی ما وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی چې دا آواز مې وکړو، وی شرنا وابن شرنا، دا په مونږ کې ډېر خراب سړی دی او د پلار هم ډېر خراب سړی دی. وی ما حضور پاک ته عرض وکړه چې د الله رسوله دې نه یېرېږم، دې په خلکو بهتان لګوي. داسې د پخوانو کتابونو بعضې خلک لګیا دي خدای پاک مسلمانۍ. یو هلک دی په حضور پاک ایمان راوړو، په صحابو کې ډېرې لویې درجې ته ورسېد. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه، سلمان الخیر به ورته نبی علیہ السلام دی. سلمان الخیر، سلمان ابن الخیر، هغه سلمان چې د خیر زوی دی، د خیر نه پیدا دی. او سلمان ابن سلام به ورته وي، سلمان ابن اسلام به ورته وي چې دا د اسلام زوی دی. نو د اسلام خو زوی نه لکه څنګه چې یو بنده د خپل پلار نسبي زوی وي، دارنګې د ده روح د اسلام روحاني بچی دی، په دې به دی خوشحاله. دی وی زه په ایران کې په فارس علاقه کې رام و هرمز یو علاقه ده او په هغې کې اوسېدم. او وی زه د دغه علاقې په شهزادګانو کې یو شهزاده وم. زما پلار د قوم یو مشر و، په مشرانو کې مشر و. او وی زما سره د پلار دومره مینه وه چې زه په کور کې داسې ساتلم لکه یو پیغله جینۍ چې په کور کې څوک ساتي، بار به یې نه پرېښودم، نه خلکو سره لوبو ټقالو ته پرېښودم. او چې لږ به د کور نه بار ووتم نو ما پسې به یې د خپل نوکران او غلامان ګرځول چې تاسو لاړ چېرې د خیال ساتئ، هسې نه په خراب مجلس کې وردننه نه شي او لوپر نه شي. وی زما پلار مجوسي و، د اور عبادت به یې او وی زما پلار په مجوسیانو کې د مجوسیت مشر او د دوی آتشکدۍ یو عبادت خانې په هغې کې اور بلیږي، دا اور دوی نه وجني، دا کالو سر دا اور بلیږي، د هغې دوی انتظام کوي چې دا مړ نه شي. نو د هغې چې کوم په دوی کې لوی سړی وي، دیني لوی سړی، نو هغه د هغې آتشکدۍ نگهبان و محافظ. نوی زما پلار دا هغه آتشکدۍ محافظ و. نوی پلار ما ته مچل خولم، نوی زم دا هغه آتشکدۍ چې کوم اور به بلیده د هغې څوکیدار وم چې دا اور رانه مړ نه شي. وی یو ځل زما پلار څه کار کې مصروف و، نو زه یې پټو ته ولېږلم. زمونږ ډېر پټي باغونه وی پټو ته لاړم،
وی واپس راتلم نو په لاره د عیسایانو یو ګرجه وه شور و پکې وی مې چې ته راشه دی عبادت کې دننه څه دي وی چې ورننوتم نو خلکو پکې یو مخصوص قسم عبادت کو لکه څنګه چې موږ دا لمونځ کوو او دعاګانې کولې وی ما ته تپوس وکړه چې ستاسو څه دین دی ځکه زه خو پلار لکه د جینکو په کور کې دننه ساتلی بار به وتم خو نوکران به یې راپسې ګرځول او ما سره داسې نیازبینې ساتلی وم نو زه د بار دنیا نه نه وم خبر ما دې تپوس وکړه چې ستاسو دا څنګه عبادت کوئ ستاسو دین څه دی وی ما ته وی چې زمونږ دین عیسایت دی مونږ د عیسی علیه السلام تابعدار یو زمونږ پیغمبر دی او په هغه زمونږ ایمان دی وی مې چې زه مونږ خو د اور عبادت کوو زما پلار د اور چې کم عبادت خانه راتش کړه د هغې مشر دی او د هغه نه پس زه د هغې نګهباني کوم وی چې غوره خدای له شریک نشته اور خو د خدای مخلوق دی د اور ولې عبادت کوئ د الله ولې عبادت نه کوئ وی د هغې عیسایانو خبرو را باندې اثر وکړه وی چې زه به پټو ته اوس کله تلم او واپس به راتلم نو وی زه به هغه د عیسایانو عبادت خانې ته وردننه کېدم هغې سره مې ناسته کوله حتی نوبت دې ته ورسېد چې زه عیسایي شو د پلار نه پټ پلار رانه دونه خبر و چې دې د عیسایانو عبادت خانې ته ځي ځکه یو ځل ما ماسخوتن ناوخته کړې نو پلار راپسې هلکان ګرځول چې تاسو ورشه وګورئ سلمان نشته نو وی چې زه کور ته رالم نو پلار را تپوس وکړو چې بچې ولې دې ناوخته کړې مې چې په لاره د عیسایانو عبادت خانه وه بابا هغې ته وردننه شوم وخت مې هغې سره تېر کړ یاره بابا د هغوی دین خو زما ډېر خوښ شو هغې خو د یو خدای عبادت د هغه سوچه عیسایانو لا پکې دا ګمراهي نه وه راغلې هغې خو د یو خدای عبادت کوي او دا د اور عبادت خو واقعي د خدای مخلوق دی نو د اور عبادت ولې کوو موږ د دې اور د رب عبادت ولې ونه کوو پلار مې راته غوسه شو یو څپېړی ووالم چې که بیا د عبادت خانې ته لاړې ښه بني زموږ دا د پلار نیکه دین دی دا به نه پرېږدي وی بهر کې د پلار نه پټ عیسایي شم هغې نه مې تپوس وکړو چې ستاسو د عیسایت لوی مرکز کم ځای دی وی هغې وی چې په شام کې دی وی مې چې ښه کله م ستاسو قافله شام ته ځي نو ما ته به اطلاع کوئ زه به دا قافلې سره شام ته ځم زما خپل دین د پلار نیکه پرېښه ستاسو دین مې اختیار کړ الحمدلله وی پلار را باندې شکی شو د خپونه په بیړو تړلم چې دا زوی مې ونه تښتي خیر وی د هغې قافله چې کله شام ته تله نو یې ما ته اطلاع وکړه ما په څه طریقه باندې هغه بیړی زنځیرونه ځان نه لر کړل او زه هغه عبادت خانې ته لاړم او هغې قافلې سره شام ته ورسېدم وی زه د مور پلار ډېر نیازبین زوی وم او د فارس د دغه علاقې راغلو هرمز علاقې په دغه کې مالدارو خلکو کې د یو مالدار سړي زوی وم ډېر نیازبین ژوند مې تېر کړی او سفر مې هم داسې ډېر نه و کړی په ډېر تکلیف او په مشقت شام ته ورسېدم وی شام کې چې د دوی کوم مشر پادري و هغه سره کېناستم او ما ورته قصه وکړه چې زه مجوسي وم او زه عیسایي شم او زه به ستا خدمت کوم ما ته دا خپل دین ښایم وی ډېره ښه وی د هغې پادري خدمت به مې کو پوره خاص خادم یې شم او هغه ما ته خپل انجیل بخو او ما ته به خپل عبادت خو خو یې سړی ښه سړی نو وی خلکو نه به یې پیسې راغونډولې او ځان له په ځمکه کې خومان خښ کړي هغه سره زر او سپین زر به په هغه خومانو کې خښول ساتل چاله به یې نه ورکول خلکو به ورله پیسې ورکولې چې دا په غریبانانو ویشه او ده به په هغه خومانو کې ځان له جمع کولې وی اتفاق ته وګوره دی مړ شو وی چې مړ شو وی ما هغه قوم ته عیسایانو ته وچېرې یو خبره درته کوم
خو اسې نه په ما بدګمانه نه شي وی څه وی چې دا سړی دا چې کوم پادري مړ شو د ما مستاذ و ستاسو مستاذ او ما ته مې عیسایت خو تاسو ته انجیل خولی دا ښه سړی نو وی ته څنګه وی وی ما ورته هغه خومان وخول چې د په ځمکه کې غږ کړي چې ما ته هغه اوه خومان چاټی معلومې دي چې ستاسو کوم صدقې او کوم مالونه به دله راوړل نو هغه یې ټول ځان له دلته جمع کړي دي خو مړ شو ته پاتې شو وی مونږ ته ځای وښایه وی ما ورته هغه ځای وښو وی هغه چاټی د سرو سپینو هغوی راوویستی وی هغې مو ته ډېر غوسه شو وی چې دا مردار خو مونږ نه ښخو او د هغه لاش یې اوچت که په سولی یې که او پانسي که د مرګ نه پس خو وی چې دې مړ کېدله دنه ما تپوس وکړه چې ستا نه پس ته خو مرې چا له لاړ شو ښه سړی څوک دی ستاسو د عیسایت په دین نو هغه راته بل یو سړی وښو چې زما په ځای که دا سړی د قوم مشر که عیسائی نو د ده خدمت کوه دا ښه سړی وی واقعي هغه ډېر نیک سړی و سپین ږیری و مې ډېر خدمت وکړ وی ام اتفاق ته ګوره مړ شو وی چې مړ کېده هغه نه مې د بل چا تپوس وکړه چې ستا نه پس چا سره خدمتګار پاتې شم وی هغه راته په یو بل علاقه کې یو عیسائی پادري وښو وی هغه له لاړم وی خیر په ډېرو پادریانو یو به مړ کېده زه خو نوجوان او دا به سپین ږیري نو ما به د یو نه پس د بل خدمت کو د بل نه پس مې د بل خدمت کو وی اخري چې کم پادري سره زه پاتې شم د هغه خدمت مې کو چې هغه کله بوډا دی عمري نو ما ته تپوس وکړه چې ستا نه پس زه چېرته لاړ شم ما ته بل څوک وښایه نو هغه راته وی چې زمونږ عیسایت خراب شوی دین هم ګډوډ دی خلک عیسی علیه السلام ته څوک خدای وایي او څوک ورته د خدای زوی او څوک ورته دریم خدای وایي او د عیسی علیه السلام چې کومه مور ده حضرت مریم علیه السلام څوک ورته عیاذا بالله د خدای ښځه وایي او څوک ورته خدایانه وایي نو پام کوه عیسایت ته نور باس چې دا څه دې مونږ نه زده کړي دي دا کوه او نور عیسایت چا پسې ګرځه مه څوک به دې ګمراه کړي مې چې زه به څه کوم که ته مړ شوې ته خو هم بوډی وی ته د نبي آخر الزمان انتظار کوه دا د هغه د خروج د وتو ټیم دی وی مې چې زه به یې پسه پیژنم وی دی به د یو د شګلنې کاڼیزې ځمکه کې د عربو ریګستاني ځمکه کې پیدا کېږي او د کجورو وطن نخلستان چې ورته وایي د کجورو وطن ته به هجرت کوي دی یوه نښه دویمه نښه یې دا ده چې دی به صدقه قبلی او په خپله به یې خوري نه او که څوک وله تحفه ډالۍ یوسي هدیه ابه قبلی هم خوري به یې هم او بله نښه یې دا ده چې د دواړو اولو په منځ کې به یو غوټی هغې ته مهر نبوت وایي د کمترې دا ګیوم یو غوټه وایي وی ما وی چې دی به کومه علاقه کې پیدا کېږي وی چې دی به د عربو ریګستاني علاقه کې پیدا کېږي شګلنه کې وی بس دی مړ شو او ما په دې زمانه کې ځان له څه ګډې چیلې غواګانې دا واغوستې وی دا مې واورېدل چې په مکه مکرمه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده نو یو قافله وه د مکې هغې نه مې تپوس وکړ چې ستاسو کلي کې رښتیا ده چا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده وی راته وی چې او مې چې ستاسو علاقه څنګه ده وی د عربو یو شګلنه ریګستاني د غرونو علاقه ده وی مې چېرې ځم او ممکن ده که دا نورې نښې په دې سړي کې وي نو همدا د نبي آخر الزمان دی او په ده به ایمان راوړو وی ما هغې ته وی چې ما به ځان سره مکې ته بوځئ وی بلکل به دې بوځو نو پیاده قافلې ورسره روان شو وی چې د هغه وطن نه یې وویستم او سنیمې لارې مزل مې وکړو نو هغې ظالمانو زما نه هغه ګډې چیلې غواګانې ټولې واغېستې او زه خپل غلام کړم چې دا زمونږ غلام دی او په یو بازار کې خرڅ کړم زه یو مړی په جاړه شوم چې خدایه دا ما سره څه شو
اوس خو پردی غلام او غلام خو د خپل مالک د اجازت نه بغیر قدم نشي اخیستی. زه بس د نبی آخر الزمان په تکل کې راوتې موس هغه ته به څنګه رسم چې اصیل سړی وي د چا غلام نی خوار خوار تلی شي. زه خو اوس غلام یم اوس خو تلیم نشم د دې مالک نوکر یم دې مالک چېرته اجازت راکوي او دی وی لسو مالکانو یو په بل خرڅ یو په بل خرڅولم بل په بل خرڅولم بل په بل خرڅولم. لیکن زمارونو چې د چا په زړه کې د دین نیکه جذبه وي هغه سره الله مدد کوي. الله ورته لارې ښیي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. الله وایي چې څوک زما په دین کې خپل محنت او کوشش کوي د هدایت لارې به ورته زه ښیم لکې رڼاګانې مو ورته اچوم او زه به د نیکانو خلقو صحبت او ملګرتیا ته رسوم او نیک به ترې جوړوم. ازاده دی هغه هر څه یې پرېښودل نو خدای ورسره مدد وکړو. اخري یو سړي خرڅ که په یو یهودي هغه یهودي د مدینې منورې خدای مدینې شریفې ته ورسو. وی مدینه شریفه کې او یو باغ و په هغه باغ کې په کجورو کې مې خدمت کو بلکې وی د کجورې په سر کې په یو بوټي کې ناست و. وی دې کې چې زما کوم مالک و د هغه ورور راغی. وی ورته وی چې هلکه د مکې نه یو سړی راغلی دی او په قبا کې ناست دی بنو عمرو بن عوف قبیله کې او د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده او دا وایي چې زه د آخر زمانې پیغمبر یم او د ګوره د مدینې دا قمقل خلک د ټول تو راتو دی. وی چې دا خبره مې واورېده نو د ماړ یو ټکه وخوړه او دی م وایي چې د مکې نه راغلی دی نو مکه خو ما په نوم یې اورېدلی و چې دا یو ریګستاني علاقه ده دا شګلنه ده او مکه خو هغه کلی دی چې هغه قافلې کې زه ورپسې تلم او ما نه غلام جوړ شو. یاره دا یو نښه خو معلومه ده چې یو پکې موجوده شوه او چې د مدینې ته راغی نو مدینه نخلستان د کجورو د باغونو علاقه ده دا دوه نښې خو پکې معلومې شوې. وی ډېر خوشحاله شوم د کجورې د بوټي نه په ډېر تیزۍ راکوشم نو ما د هغه چې چا زما مالک ته خبر راوړو هغه نه تپوس وکړو چې ته ما ته دا حالت دوباره ووایه. وی چې دا تپوس مې دې وکړو نو ما مالک غوسه شو او یو مضبوطه څپېړی راکړه چې ستا د دې خبرو سره څه دی زه خپل باغ کې خدمت مجبور شوم. وی بیا مې ته لږې کجورې وغوښتې د خپل مالک نه چې کار مې خلاص کړ چې لږې کجورې مې په کار دی. وی واله وی کجورې مې یو تال کې واچولې او پیغمبر علیه السلام دې وخت کې په قبا کې ناست وله راغله مخکې چې ودرېدم ورته نو ما ورته هغه کجورې مخامخ کېښودې. وی مې صاحب دا صدقه ده. وی ما ته وفرمایل چې ښه کېده مونږ پیغمبران صدقه خورو نه او صحابو ته وی تاسو وخورئ. نبی علیه السلام باندې او د هغه په آل باندې صدقه خوړل منع. ولې منع؟ ډېرې وجې دي. یو وجه دا و چې خلکو له به د صدقو ترغیب ورکاو چې خدای مو بخښه صدقې وکړې صدقې وکړې نو که دا صدقې په خپله هم خوړله نو بیا به پې خلکو الزام لګو چې دا جوړ ځان له غواړي نو خدای پې بنده کړې او نور وجوهات یې د علمي دي نه درته نه وی او ډالۍ تحفه به یې خوړه. ډالۍ او صدقه کې فرق. صدقه هغه شی دی چې څوک یې د خدای د رضا دپاره ورکوي او هدیه ډالۍ تحفه هغې ته وایي چې یو انسان پې خوشحاله. صدقه کې د انسان خوشحالي په دویم نمبر کې لومبي نمبر کې د الله خوشحالي غرضي او په تحفه ډالۍ کې لومبي د انسان خوشحالي مقصدي دویم نمبر د خدای خوشحالي مقصدي. بل صدقه چې څوک چاله ورکوي د ده په سوچ کې چې دا چاله ورکوي دا ورته لږ کم ښکارېږي او په ډالۍ تحفه خلک چې چاله ورکوي او تر خپل ځان نه اوچت ښکاري. دی فرق دی. اوس هم خلک وایي دا صدقه خیرات دی او دا تحفه او ډالۍ او هدیه چاله
نو یې چې صاحب دا صدقه ده وی کېنه وی صحابو له یې ورکړه چې تاسو وخورئ او زه خو یې نه خورم وی چې ځکه خیر یې بله نښه پکې موجوده شو وی بیا مې لاړم د مالک نه لږې کجورې وغوښتې چې مال یې څو کجورې ده وی کجورې راکړې وی بیا مې په یو تال کې واچولې او یې نبي علیه السلام نه مې یوړې وی چې صاحب دا مې درله تحفه ډالۍ راوړه هدیه چې څه ته وایي وی کېده وبخورو وی په خپل یې م ترې خوړی په ملګرو یې مه خوړی وی مې چې دا څو نښې خو پکې ښکاره شو لومبۍ نښه څه وه چې د شګلنه د عرب ریګستاني علاقه کې پیدا شوی دی هم ټیک ده دویمه نښه څه ده چې د کجورو وطن ته هجرت وکړه دا هم ټیک شوه درېیمه څه ده صدقه به خوري نه قبلۍ به ملګرو له به ورکوي هم ټیک شوه څلورمه څه شوه چې تحفه او ډالۍ به خوري هغه یې مه خوړه اوس بله نښه ګورم چې د دواړو اولو په منځ کې مهر نبوت دی د دواړو اولو په منځ کې اوس شاته تاویږم شاته ګورم چې که دا صادر مبارک یې لږ ښکته شو چې دا اندازه ولګوم خو په وجود کې پټی وی د دواړو جهانو مبارک سردار را باندې پیش شو وی چې پیش شو وی زر یې صادر مبارک ښکته کو ما ته اشاره وکړه وی زه ور نږدې شم وی د ډېر نږدې نه مې هغه مهر نبوت وکت وملید او ښکل مې کړ او ډېر مې وجړی چې د الله رسوله ستا په طلب کې او ستا په موندلو کې او په جستجو کې ما باندې ډېر تکلیفونه تېر شو زه اصیل یم غلام نیم خو زه دغه ټوله قصه مې ورته وکړه دا سلمان فارسي حضرت ابن عباس رضی الله عنه ته دا خپله قصه کوي ابن عباس وی دا خپله ټوله قصه مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مې چې د الله رسول اوس د پلانکي یهودي غلام اوس به څه کوم دا د حضور پاک د دواړو اولو په منځ کې وغوټوم د کمترې عموما په عامو حالاتو کې به د کمترې دا ګیومره یا د زر کې او د کمترې ګیومره په دې مه او کله کله به پې نښه لیکل هم ښکاره شو دا یو معجزه وه د حضور پاک کله به پې لیکل هم ښکاره شو جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکلی دی دا لیکل به پې کله ښکاره چې سر انت المنصور چې ته کوم ځای ګرځې نو ګرځه تا سره به د الله د طرف نه مددي الله به دې مدد کوي دا یو مهر ټاپه ورته خدای په شام مبارک کې لګولی وی مې چې صاحب اوس خو د فلانکي یهودي غلام یم وی نبی علیه السلام وفرمایل فکر مه کوه الله به دې عزت کړي ورشه د خپل مولا سره دې بدل کتابت وکړه مکاتبه ورته وکړه د دې به دا طریقه وه چې غلام به نو خپل مالک ته به وی چې ما آزاد کا هغه به وی نه دی آزادوم وی ښه پیسې را باندې کېږده چې څومره پیسې ږدې هغه به دله پیدا کړم ما به آزاد کې نو دې ته به یې مکاتبه وي لاړ شه د خپل مالک سره دې پیسې پې در باندې کېږي چې پیسې به دله مونږ برابر کړو تا به آزاد کړي وی لاړم خپل مولا نه وی مې چې ما آزاد کوي چې نه دی آزادو وی مې چې ښه نو پیسې را باندې کېده پیسې به دله پوره کړم نو ما به آزاد کړي وی چې ډېره ښه ده څه در را باندې ږدې وی چې یو به راله د 300 کجورو باغ کرې د 300 کجورو او هغه 300 کجورې چې کله میوه وکړي هله به دی ځه کجورو د کله زر میوه کوي او بل به راله 40 او بانه وکړو ازادېدل مې ګران شو وی رالم حضور پاک مبارک لا چې صاحب په ما خو یې دا شرطونه لګول وی ورشه خبره ورسره کلکه کړه مې چې صاحب بوټي به کله میوه کوي کرم به وله او دا دومره سره در ما سره کم دی وی ته لړ شه الله به دې بندوبست کوي خبره ورسره وکړه وی لاړم مولا سره مې خبره کلکه کړه وی هغه را پورې وخنده وی سلمانه ورشه ځای ته معلوم کا
چې باغ کم ځای کرل غواړي او کم نمونه بوټي کرل غواړي، ځکه د کجورو مختلف قسمونه. وی مولا راته ځای وښو چې دلته راله باغ وکړه، وی سوړې وباسه، وی لاړم، وی 300 سوړې مې پکې وویستې، د مولا په خوښه. وی حضور پاک عربو کې د کجورو بوټي خلک نال کوي. وی نبی علیہ السلام د انصارو د مدینې ته وی چې بوټي راوړئ دا دې چې کومه کجوره غواړي. وی چا 10 بوټي راکړل، چا 100، چا 10، بهر کې هغه بوټي مې راوړل. وی نبی علیہ السلام مبارک راغی او په خپلو لاسونو مبارک وی هغه بوټي پکې خالی خاورم پکې واچول. وی قدرت الهی ته ګوره، په دغه کال کې دننه هغې میوه صرف 2 بوټي پاتې شو، 2 بوټو میوه ونه کړه او باقي ټولو میوه وکړه. چې نبی علیہ السلام ته مې الوی چې صرف 2 بوټو میوه ونه کړه، چې راغی حضور پاک وی دا ولې؟ وی حضرت عمر فاروق ورته وی چې صاحب دا پکې ما ایښودي، دا ما کړی، وی هغې لرې کړل او د هغې په ځای نور 2 بوټي کېښودل. هغه نور چې کوم کېښودل هغې هم د هغې بوټو سره یو شان میوه وکړه. دا شرط هم پوره شو. وی بیا هغه دویم شرط نبی علیہ السلام د چا سره در رالیږلي وي، داسې یو غونډار. وی ما پسې سړی ګرځو چې ورشه سلمان پسې. وی زه ورته رالم، وی چې رالم وی ما ته وفرمایل چې سلمان ها دا 10,100 خپل مالک ته دې وزن کا. مې چې صاحب دا خو لږ دي، دا هغه په ما ډېر شي کېږي. وی دته دا یو څه الله به در سره مدد وکړي. ګوره هر څیز کې پیغمبر د الله نه مدد غواړي او دا د مسلمان نښم ده. ګورې هر کار کې به د الله نه مدد غواړي. دا چې موږ د هر کار په سر کې وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم، دا د الله نه مدد غوښتل دی چې هغه الله چې نهایت مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی دی، دا هغې الله په نوم مدد غواړي. هر کار کې د الله نه مدد غواړي. وی زه لاړ شه الله به د سره مدد وکړي. وی لاړم مولا ته مې چې راشه هغه سره در مې دله راوړي دي. وی چې تله یې کېښوده او پکې وزن کړل، وی چې په میسو نه ایښي اومه کم راوختل، یو پوټی کم نو. وی ما ته وی زه بس ازاد. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای ولا ډېر لوی عمر ورکړ. بعضې علما 300 کاله یې، څوک 3.5 کاله یې، لیکن علما لیکي چې تحقیق حافظ ابن حجر لیکلی رحمت الله علیه، وی دا خبره په تحقیق ثابته ده چې 2.5 کاله عمر پیغمبر صاحب 2.5 نه زیات و، خو لیکن 2.5 نه کم نو. دا د پیغمبر علیه السلام دا نښې د وموندې او د خدای مسلمان کړ. او حضور پاک د ده سره به ډېره زیاته مینه کوله. دله یې لقب ورکړ د سلمان الخیر، چې سلمان بس خیر او خیر دی، او سلمان ابن سلام ابن اسلام، د اسلام زوی دی. نو اسلام خو د چا پلار نه، خو څه مطلب چې دا ظاهري پلار د انسان د وجود سبب دی، نو دا پلار د انسان دا ظاهري، نو دا اسلام د ده د روح سبب شو، د ده د دین سبب شو. نو ده په دې فخر کو چې ما ته چا به ورته وایي ته څوک یې؟ ده به ورته وایي د سلمان الخیر یې، د سلمان ابن اسلام یې، په دې به ده فخر کو. او یو موقع کې نبی علیہ السلام صحابه کرام نه یو کوټې غوندې خفه شوي، نو یې فرمایل وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. وی ګورې که تاسو ما ته شا کړه نو خدای به ستاسو په ځای یو بل قوم ستاسو په ځای راولي. تاسو به خدای هلاک کي، ختم به م کي، ستاسو په ځای به یو بل قوم راشي او لا یکونوا امثالکم، ستاسو په شان به ني، ستاسو نه بهتر به وي.
نو صحابو زر د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو وی صاحب هغه بل قوم چې خدای زمونږ په ځای راولي او زمونږ نه بهتر یې به څوکي نو حضور پاک د سلمان فارسي په لاس شا لاس کېښود وی دی او د قوم دی او یو موقع کې فرمایلی وی که چېرته دا دین ثریا ستوري ته ورسېږي لو کان الدین بالثریا لناله رجال من فارس وی که دا دین د ثریا ستوري ته ورسېږي نو د فارس خلک بیا راکوز کوي او غزوه خندق چې کله نبی علیه السلام پیښ شو چې د مکې 10,000 خلک راغلي او په مدینې حمله وکړه نو صحابو سره ظاهري طاقت نو ده ولا د خندق مشوره ورکړې وه چې تاسو یو خندق وکنه نو نبی علیه السلام د ده په مشوره خندق وکنیست نو خدای د مدینې او د مدینې خلکو حفاظت وکړه داسې بعضې نور خلک وو هغه هم خدای پاک مسلمانان کړل یو یهودي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناست حضور پاک ته تپوس وکړو وی اے یهودي وی ستا د په الله په ذات قسمي رښتیا ووایه چې د پیغمبر رښتونی موکنې تا خو تورات کتلی دی او پخواني کتابونه دې م کتلي دي زه ستا د الله په ذات قسمي رښتیا ووایه وی قسم دې راکوي او وی ښه چې قسم دې راکه نو زما دې د الله په ذات قسمي والله زه د الله په ذات قسم چې انک لنبی مرسل حق ته د خدای رښتونی پیغمبر چې قسم دې راکه نو د خدای رښتونی پیغمبر نو بیا دا خلک ولې نه مسلمانېږي په ما ایمان نه راوړي وی انهم لیعرفون انک حق انک نبی حق وی دی ته پته ده چې ته رښتونی پیغمبر یې ولکن یحسدونک تا سره حسد کوي دی ځکه ایمان نه راوړي نور دې ټولو ته پته ځکه د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه نه یو ځل چا تپوس وکړو وی قرآن شریف کی راضی د یهودیانو متعلق یعرفونه کما یعرفون ابناءهم چې دې د آخرې زمانې دا پیغمبر داسې پېژني لکه خپل زوی چې سړی پېژني چې دا مې زوی دا ټیک ده نو عبدالله ابن سلام ورته زه وی نه د دې دا خو ټیک خبره ده دروغ نه ده د الله خبره لیکن زمونږ بیا هم په خپلو بچو کې د چا هم شک خو وي که نه چې دا ښځې مې چې تا چا سره ګناه نه کړې او دا بچي ظاهر کې خو ما تیارې چې ستا نه پیدا دی خو د بل چا نه پیدا دي نو په بچو کې خو دا نمونه لږ لږ شک راځي او قسم دی که په حضور پاک کې زمونږ دا شک هم شته دا رښتونی پیغمبر مونږ ته ښه سل فیصده مونږ ته پته ابن سوریا دا یو لوی یهودي و یو وخت کې په یهودو کې یو سړي او ښځې زنا وکړه نو راغلل پیغمبر علیه السلام وی ته زمونږ فیصله وکړه د هغې په دې کې یو خپل غرض و غرض یې دا و چې نبي علیه السلام زمونږ په حق کې فیصله کوي نو مونږ ته به وایي چې خپل کتاب راوړئ مونږ به له خپل کتاب یوسو نه خو زمونږ په کتاب نه پوهېږي نو مونږ به ورته څه غلط شی وښایو نو لږه سزا به رایي نو راغلل نبی علیه السلام حضور پاک ورته وفرمایل وی په خپل دین دله فیصله وکړم که ستاسو په دین وی نه زمونږ په دین وکړه وی ښه ورشئ تورات راوړئ نو تورات یې پرې راوړه نو چې تورات یې پرې څنګه راوړه نو هغې هغه د سنګسارېدو چې کوم آیت و هغه یې پکې پټ د هغې نه مخکې وروسته یې وی او هغه یې پکې نه وي نبی علیہ السلام ورته وی ستاسو په دین کې په تورات کې د زناکار سړي او د ښځې څه سزا ده وی زمونږ په دین کې د زناکار سړي او ښځې دا سزا ده چې مونږ یې لږ رسوا کړو مخ وله تور کړو خلکو کې وشرمو دې سزا ده وی دروغ هم رد ورشئ راوړئ تورات اوس چې پته ولګي چې رښتیا وایه که دروغ نو چې تورات یې پرې وی نبی علیه السلام ورته زما ته پته ده چې ستاسو په کتاب کې د سنګسارېدو سزا ده د سړي او د ښځې لپاره زناکار وی نه صاحب مونږ وله مخ تور او دا دي پکې وی ورشئ راوړئ تورات یې پرې
نو چې راویړه نو دی به مخکې وروستو آیاتونه وی او هغه د رجم د سنګسارېدو هغه یې پکې نه وی نو عبدالله ابن سلام هغه ملا صاحب ته وله ووي دا لاس اوچت کړه د آیات لاس وي داسې شي نو هغه یې پرېولوس نو په هغې کې سنګسارېدو آیات حضور پاک ورته خو ما درته نه وي چې ستاسو کتاب کې د سنګسارېدو حکم وی یو شته پکې وی ولې دې دا پټاو تا ته چې ما ووي وی دې مشرانو راته ووي چې دا پکې پټ نو دا یهودیانو د مدینې بعضې پکې خدای مسلمانان کړل او بعضې یهودیان داسې وو چې هغه په خپل یهودیت ټینګ پاتې شو مسلمانان نه شو حضور پاک لومبي په مدینه منوره کې جماعت جوړ کړ قبا کې هم جماعت جوړ کړو او مدینه منوره کې لومبي جماعت جوړ کړم د چې مسجد نبوي مبارک وای او د مدینه نوم یې بدل کړ مدینه ته به یثرب وای یثرب سره بیماری ته صحابه فرمایي وی چې موږ مدینه ته رالو نو ټولې اوبه د مدینې مالګیجنې وې یو څو کویانو چې د هغې اوبه خوږې وې او په دې لختو کې چې به دا اوبه بهېدلې نو دې به بین که او داسې مالګیجنې اوبه پکې بهېدلې او صحابه کرام اکثر پکې ناجوړه شو حضرت ابوبکر صدیق بیمار شو حضرت بلال رضی الله عنه ناجوړه شو نو مکه به یادوله او بلال خو به د مکې خلکو ته خیرې کولې وی خدای ابو جهل او عتبه و شیبه هلاک کړي خدایه مونږ یې د خشته ښکلې ځمکې نه راوویستو او د وبا ځمکې له یې راوشړلو نو نبی علیه السلام د الله نه دعا وکړه وی خدایه اللهم بارک لنا فی مدینتنا خدایه زمونږ په دې ښار کې مونږ له برکت واچوي اللهم بارک لنا فی مدها و ساعها خدایه دې په خوراکونو کې مونږ له برکت واچوي وانقل حماها خدای د دې کې چې دا کومه تبه ده دا ردې نه لرې کې دا مرض نو حضور پاک وفرمایل وی د شپې مې خوب ولید یو توره ښځه وه ببرسرې بدشکله د مدینې نه روانه شوه او جحفه یې علاقه ده وي هغې ته ورسېدله نو صحابو دې تپوس کوي حضرت د دې خوب تعبیر څه دی وی دا د مدینې هغه وبا خو د جحفې ته ورسوله بیماری خدای ختم کړه د صحابه ورسره مینه پیدا شو نو نوم یې والا بدل کړ نو د مدینې خپل نوم ګورې مدینة النبي دی مدینة النبي معنا د پیغمبر مبارک ښار اوس به ورته یثرب نه وی مدینة النبي به وی او یو خشته ښکلې جومات پکې نبي علیه السلام جوړ کړ دا چې کوم ځای کې جومات جوړ کړی دی دا دا سهیل او سهل دو یتیمانانو د هغوی ځمکه نبی علیه السلام وفرمایل دلته یو جومات جوړو وی دا ځمکه د چا ده وی دا یو دو یتیمانان دي د هغوی ترې راوغوښته وی دا ځمکه راباندې خرڅه کړئ ثامنوني بحایتکم وی دا راباندې خرڅه کړئ هغې وی لا نطلب ثمنه الا الی الله وی دا مونږ د خدای نه دې پیسې غواړو تا نه نه غواړو دا مونږ خیراتي جومات له ورکوو نبی علیه السلام ورته وی نه دا یې ماشومان یتیمانان دي پیسې دوی له ورکوو بل دی به په دوی د ځمکه والی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل ذاتي جیب نه لس اشرفۍ ورکړې هغه وخت کې دغه قیمت او هغه ځمکه یې په بیه واخیسته نو د کجورو ستنې یې پکې ودرولې او بل یې پرې سپر جوړ کړ خټه پې نه وه چې باران به کېده نو څڅېده به او ګیر چاپېره چې دې کې کوم بوټي و دا غنې منې وې هغې ته ګیر چاپېره غاړو ته واچول او کچه خښتې یې راوړی هغې ته ګیر چاپېره غاړو ته واچول او چې کومه خاوره وه نو په هغې کې واړه نري نري قطقاڼې واچول دا د حضور پاک مبارک جومات لومبي ځان له دوه کورونه دقلته کې تیار کړل یو صحابي و د هغه د دې جومات نه ګیر چاپېره کورونه حارثه نوم حارث ابن نعمان نو هغه نبی علیه السلام له دوه کورونه ورکړل نو د پیغمبر علیه السلام مبارک په دغه وخت کې دوه بیبیانې وې
یو واده شوی و یو پیدن شوی و واده شوی بیبی حضرت سودا و د زمعه لور وه سودا رضی الله تعالی عنها یو کور یې غیله مختص کړ او بله کویدن کړي بیبي حضرت عایشه صدیقه و د حضرت ابوبکر صدیق لور وه یو کور یې غیله مختص کړ نو د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د کور نه پیغمبر علیه السلام بیا د خپل کور ته منتقل شو دا د حضور پاک د مدینې منورې د زندګۍ لومبی باب دی د مدینې خلقو ته به مخکې ابن قیله وې او دوه قوم یو ته به اوس وې بل ته به خزرج وې خدای ولا دا نوم بدل که انصار مې ونه کېښه انصار هغه خلق چې د پیغمبر علیه السلام نصرت یې کړی او د پیغمبر علیه السلام مدد یې کړی او د حضور پاک دې خلقو سره دومره مینه وه تاسو ته انشاءالله آینده جمعه کې به د انصارو متعلق لږ بیان وکړم چې هغه مینې تاسو ته پته ولګي چې دې سره د حضور پاک څونه محبت په یو موقع دوی لږ غوندې ګیلمن شو زه به آینده جمعه کې به یې درته وویل نو حضور پاک وفرمایل وی لولا الهجرة لکنت امرأ من الانصار وی که هجرت نه وی نو وی زه به انصارو کې پیدا وم او خلق به زیاتیږي انصار به کمیږي او که دوی کې چا غلطي وکړه وی بادشاهانو ته زما دا اډر دی چې د دوی هغه غلطي به معاف کوئ غږ به ورته نه کوئ او که دوی څه ښه کار کوي هغې والا ښکلی اجر ورکوئ دا انصار د مدینې منورې دا ډېر بهتر خلک د صحابو د مکې د مهاجرین مې دومره مدد کړی دی چې انشاءالله آینده جمعه کې که الله مقرر کړه نو زه به تاسو ته بیان وکړم چې دوی څومره مدد کړی زما وروڼو یو خبره درته کوم زما د دې خبرو د دې واقعاتو بیانولو نه غټ غرض دا دی چې تاسو ته د خپل پیغمبر مبارک شانم معلوم شي د هغې سیرت هم درته معلوم شي د هغې حالات هم درته معلوم شي او د خپل مبارک پیغمبر د حالاتو نه خبر شي او دویم د هغې د دین دپاره خدمتونه او د صحابو خدمتونه هم درته معلوم شي چې دین له یې څونه قربانۍ ورکړې چې هغسې عمل مونږ تاسو زمونږه د راتلونکي اتوار په ورځ سبا نه بل ورځ په مدرسه کې د طالبانو دستاربندي ده چې تاسو ټولو ملګرو ته پته او هغې کې به مونږ د بخاري شریف ختم کوو انشاءالله العزیز تاسو چې څومره دوستان یې نو دعا کې شرکت وکړئ ښه ټول راشئ یو خو زمونږ دا طالبان دي مسافر دي یا د دې وطن دي نو هغې سره به په هغه ختم کې به شریک شئ او دا د ټولو کتابونو اخیري نچوڼ ختمي ډېر د برکت پروګرام یې ډېر د خدای د طرف نه برکت دی هغه برکتي پروګرام کې هم شریک شئ او بخاري شریف ډېر عظیم کتاب دی د هغې ختم کې به شریک شئ خدای به درله ډېر اجر درکړي انشاءالله نو یو به هغې کې ټولو انشاءالله شرکت وکړئ او 8 بجې به زمونږ پروګرام شروع کېږي 8 نه تقریبا انشاءالله څه 11 نیم پورې به پروګرام وي بیا به دعا کېږي انشاءالله العزیز دا طالبان دي او د خصوصا تورنزو میرا او د ګردونوا علاقې خلکو د دوی عمر ځای او عثمان ځای دې خلکو ډېر خدمت چې تاسو خدمت ته دې کوم وکړو اوس د هغوی د دین چې کوم اخیري خوشحالي ده هغې کې ورسره شریک شئ او یوازې شرکت نه انشاءالله تاسو به پکې خدای ډېر لوی خیر درکړي ډېر خیر به خدای درکړي په هغې کې لکه دا ډېر برکتي مجلس وي په داسې برکتي مجلس دپاره خلک د ډېرو لرو ځایونو نه ځان رارسوي او ډېر اهم کارونه ورته خلک پرېږدي انشاءالله اتوار پر سبا نه بل ورځ و تاسو ټول ملګرو ته دا دعوت دی چې په خټ کې چې کوم عیدګاه ده هغې کې به زموږ د بخاري شریف ختم وي 8 بجو نه انشاءالله ټول په شریکه کې شرکت وکړئ ښه انشاءالله
کې پریشانی ده الله دې پریشانی په خیر او په خوشحالو بدل کړي دی مې یو کور کې مریض دی الله دې ولا مریض له شفا ورکړي عود او سپیلني خلک لوګي کوي ښه کار دی او که نه عود لوګي کول په شریعت کې ثابت دی نبی علیہ السلام به عود خو دا عود ګرباتی نه ګورئ هغه اصلي عود ډېر قیمتي شی دی دا خوشبویه دپاره به هغوی لوګی کول نو عود د خوشبویه دپاره سنت دی که یو سړی په کور کې لوګی کوي هغه ښه شی دی خو هغه اصلي عود او سپیلني دا زمونږ د خلکو رواج دی په شریعت کې دا څه حیثیت نه لري خلک ویې لکه سپیلني لوګی کا چې نظر ونه لګي او یا بد نظري ختمه شي دا د ښځو د کتاب خبرې دي ما تاسو ته مخکې مې دوه کتابه دي یو د دین کتاب دی یو د ښځو کتاب د دین په کتاب کې دا نشته په د ښځو کتاب کې نه وي ښځو رضان خپل کتابونه رایستي دي نو اسې سپیلني یو بوی دی ماشي ورسره تښتي بدبویي ورسره ختمیږي نو که په دغه بنیاد یې څوک لوګی کوي او رواج دی رواج او که څوک یې په دې بنیاد لوګي کوي چې دې سره نظر ختمیږي او بد نظري نو دین سره دې تعلق نشته دی وی د حفظ قرآن دپاره دعا غواړي الله دې حافظ کړي د بې ځایه تپوسونه بعضې خلک دي خالي دعا وکړئ رب العالمین ته موږ له خیر او برکت راکړي خدای مریضانو له شفا ورکړي الله قرضداران قرضونه خلاص کړي زموږ د خیر او د برکت زندگی نصیبه کړي د جلسې ته هم دعا کوي چې الله په خیر او په خوشحالۍ باندې سرته ورسولی کړي او دا طالبان چې کوم فارغېږي خدای پاک عالمان کړي او خدای ورته د دین د خورولو توفیق ورکړي او چې چا د طالبانو له ډوډۍ ورکړه چا ورسره په جوماتونو کې مدد وکړه نو الله هغوی له هم د دې اجرونو برکتونه ورکړي خدای چا ته په کورونو کې څه پریشانۍ او مشکلات دي هغه په خوشحالو بدل کړي الله ته زمونږ نه راضي شي الله زمونږ توبې قبولې کړي زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي د دواړو جهان د فتنو نه مو ساتي د نبي علیه السلام او د هغې د صحابه کرامو په نقش قدم مو روان کړي یو زمونږ دې کلي کې مونږ سره ډېر محبت او ما ته بعضې خلک پته راته ونه لګي د جنازې او اکثر په دې ګاډو کې شور مې خبر نه شم مخکې ورځو کې مور د دغه محمد حسین وفات شوی وی او دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبخښي ډېر ښه سړی مونږ سره ډېر محبت و خو زه دې خبر نه شوم الله دې مغفرت نصیب کړي ټول مردګان دې خدای وبخښي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وسلم. السلام علیکم ویلکم ٹو مولانا شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه یوټیوب چینل په دې بیان کې تاسو واورېدل د مدینه منوره کې د اسلام ظهور سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا اوریدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ جزاک الله.